بسم الله الرحمن الرحیم د المنځه سلسله شری و په المنځه کې توسه د لوسی نیولې طریقه دا هز دا کوي او کوشش کوي چې دا خبره ډیر زیات خلته ورسی کدا شي د توس په وجه د چا فائدہ وشي د یغمین صحیح شي الله پاک توس ته دغه اجر درکوي د څلور خبره ډیر زیات اهتمام کوي اول دا چې شایلوس وو د توس د کینلو پکینلوس مونږ د پوسک شر دی داس او دومره خبره ده چې د شیلوس کماچی ګوته او کاټه ګوته د غټه ګوته دغه نو حلقه جوړه کوي او د کینلوس چې کیم مړوان دی دو په ونڅي او درمه خبره چې د شیلوس کیمه د درې ګوته پوتې شولې دغه درې ګوته وو د کینلوس په دغه وزر باندې د پوسک شر دی او څلورمه خبره ده چې کله توس دغه عمل وکي بیا په نه بعد لوس توس په نومه د لوند ونڅي ډیر زیات خلک داغه ولالم چې د تعصب دی وجه نه دی کله څو وجه نه د عمل کوچ اغه لوس په سینا باندې پوس نسی او چې کیم کیفیت میش بیان ک اغه کیفیت نه علاوه په بل طریقه باندې دی لوسینه نسی او دا طریقه مجویل اختیار کړی دو ځکه چې په دغه موضوع باندې د میش سره د نبی علی صلوات و سلام څلور احادیث موجود دي او دا اصول متستمخ کې هم بیان کړی وو چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا فرمایي یا چې کله په یو موضوع باندې ډیر زیات احادیث جمع شي او تاسو بیا په منځ کې هغه طریقه اختیاروي چې په ټول احادیث باندې عمل وشي نو په څلور احادیث کې مختلف طریقې دي او کدا ټول سره جمع کې بیا هغه طریقه نه جوړیږي لکه کیمه طریقه چې میج اختیاروي او کچیرته په دا طریقه باندې لوس نه ونڅ لکه کیمه چې وس مودر وشولا بیا په دغه ټول احادیث باندې عمل نشي نو په چار دو چې داس طریقه اختیار کی چې د ټول احادیث باندې عمل وشي اول حدیث په صحیح بخاری کې د حضرت سهل بن سعد رضی الله تعالی عنہ حدیث دی یی چې کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاه یی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې خلته د دغشي حکم ورکو دشو د خلک ته حکم ورکو چې توسو دغه شایلوس د کینلوس په وزر باندې د پوسک شر دی دا یو حدیث دویم حدیث حضرت وائل بن حجر رضی الله تعالی عنہ دی دا فرمایي چې مو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په منځ کې ولد فكبر ورفع يديه حتى حازت اذنيه ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسخ والساعد چې مو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولید چې د منځ کې ودرېد او تکبیر یې وکړ او بیا د دوا سره لوسینا د غوږی برابر چکرل او بیا د خپل شایلوس د کینلوس په سټ باندې او داسې په مړوان باندې او په وزر باندې د پوسک شیش دغه نه د وزر ها ثبوت روغای د مړوان ها ثبوت روغای او لوس باندې د پوسا د لوس کښولې ثبوت هروغای او درام حدیث حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه دی فرمای ان معاشر الانبیاء امرنا ان نؤخر سحورنا ونعجل فطرنا وان نمسك بايماننا على شمائلنا في الصلاه یا چې میږه د انبیاء کرام جماعت ته د حکم شوی وو چې توسو څکې خپل شایلوس د پکینلوس باندې د پوسک شر دی یعنی په شیلوس باندې توسو د کینلوس نسی دغه نه دغه دوی ګوتې په ذریعہ سره د کینلوس مړوان نیول چې کیم دی دغه ثبوت هروغی څلورم حدیث حضرت بن وائل بن حجر رضی الله تعالی عنہ ندی چې رأيت النبي صلی الله علیه وسلم وضع يمينه على شمائله في الصلاه تحت السره دا فرمایي چې مو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولید چې د پلمونځ کې خپل شایلوس دا په کینلوس باندې د پوسای شو او په نومو د لوندو په اول حدیث کې دغه ثبوت دی چې توس شایلوس د په کینلوس باندې د پوسک شر دی او دوم حدیث کې دغه ثبوت دی چې شایلوس د په کینلوس باندې د پوسک شر دی او مړوان باندې او داسې په وزر باندې او په درم حدیث کې دغه دی چې شیلوس په ذریعہ سره توس د کینلوس مړوان ونڅي او څلورم حدیث کې دغه دی چې توس لسینه بیا په نومو د لوند ونڅي په نومو د لوند نیول لوس په دا باندې د میجو استوز محترم
متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس ګومن حفظه الله مستقل په دا باندې یو رساله کتابچه او فایل موجود دی. پاغه کې د میش اهل سنت والجماعت موقفانی کړی دی، پاکه حدیث هم موجود دي او د نارینه او د ښځې چې کوم مینځ د یغه فرق هم په دا کې موجود دی. الله تعالی د میشتوستا د صحیح منځ کړلې توفیق نصیب